د قلعه قیام ښوونځي نوښت د ښوونکو په هڅو او زده کوونکو اړتیا ته په کتو کلي خیره بنسټ په دغه ښوونځي کې کتابتون پرانیست. په همدې پار جوړه شوې غونډه کې د پوهنې ریاست مسؤلینو له ښوونکو غوښتنه وکړه ترڅو د زده کوونکو زده کړې او روزنې په برخه کې زیاتې هڅې وکړي. لاس ګرځي او ماته کتابتون را جوړوي. اوس په څونه بدکار دا کتابونه دلته تر ګردو لاندې زاړه سي. څونه بدکار وي. امیر صاحب محترم، استادانو محترمینو او د سیمې ټولو ځوانانو محترمینو، راسئ په دې کتابتون کې مطالعه وکړئ، معلومات حاصل کړئ ځان ته. کتابتون د جوړولو نه زموږ هدف او موخه د خلکو عامه پوهاوی دی، د دغه سیمې د نوي نسل د ځوانانو سالمه روزنه ده او دغه د مطالعې تشه ډکول او د کتاب د مطالعې فرهنګ دود ژوندي ساتل دي. د ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي دغه کتابتون ته زیات خوښ دي. دوی وایي په دغه کتابتون کې بېلابېل او ګټور کتابونه شته چې د زده کړو په برخه کې به د دوی ستونزې ورسره کمې شي. افتتاح په خیر سره کیږي. دا کتابتون د محیط لپاره، د شاګردانو لپاره او د دې ښوونځي لپاره ډیر ګټور ده. حتی د دې محیط لپاره چې دا یوه ډیره پراخه ساحه ده او په دې ساحه کې کوم کتابتون عامه کتابتون شتون نه درلوده. کلي د خیریه بنسټ لخوا څخه چې دغه کوم کتابتون موږ ته په لار باندې واچول سو، موږ ارزښت زیاته مننه ورڅخه کوو او اشد ضرورت ورته دلته د شاګردانو د سویې مطابق ډیر ښایسته کتابونه یې راوړي. د ویلو ده چې کلي خیریه بنسټ د میدان وردګ ولایت پوهنې امریت سره پر همغږۍ تر دې دمه د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د مطالعې د دود او زیاتوالي په موخه 9 کتابتونونه جوړ کړي دي.